نږدې 2 میاشتې وړاندې د پاکستان پوځي رژیم افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ پر وړاندې د تورخم ترڅنګ نورې لارې بندي کړي دي، خو اوس پاکستان حکومت هڅه کوي چې دغه لارې یو ډول نه یو ډول خلاصي کړي. د ننګرهار اوسیدونکی نور احمد نوراني وایي کوم دریځ چې اسلامي امارت پاکستان پر وړاندې د لارو د پرانیست کېدو په تړاو نیولی چې تضمین به افغانستان ته ورکوي، د دې هېواد د ولسونو غوښتنه او پر نړیوالو ژمنو ولاړ دریځ بولي او له امارت غواړي چې پر خپله اوسنۍ پرېکړه کلک ودرېږي. او دا کوم دریځ چې د افغانستان اوسنی حکومت اعلان کړی دی موږ د دې تر شا یو، دا زموږ دریځ دی او دغسې دریځ په ټولو برخو کې په ملي دریځونو کې افغانستان ولسونه د خپل د حکومت تر شا ودرېږي او زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې پاکستان پوځي حکومت دې ته وعده راکړي چې د نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا وښيي او د بشر د حقونو پر بنسټ تجارت د سیاست نه جلا کړي او افغانستان د ولسونو د دواړو غاړو ولسونو په وړاندې د دروازې نه بندوي او ترڅو چې تضمین یې نه ورکړی امارت ته موږ ډاډ ورکوو چې دا ستاسې دریځ د ستایلو وړ دی. همدارنګه د ننګرهار یو بل اوسیدونکی ګل محمد وایي هر ځل پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیت پر مخ داسې وخت لارې بندوي چې افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو موسم وي، خو کله چې پاکستان کې د تازه سبزیو او میوو وخت را رسیږي پاکستان هڅه دا وي چې په یو ډول نه یو ډول سوداګریزې لارې پرانیسي. دا چې پاکستان هر وخت په هر نوع شرایطو کې موږ سره خپله دښمني کوي، کوم وخت چې موږ سبزي میوه‌جات راورسیږي نو دا یوه بانې دا ټولې لارې موږ باندې تړي او چې کوم وخت بیا د دوی میوې یا تازه میوه وي که دا نوره سبزیجات وي بیا نو دوی دغه لارې غواړي چې د هر طریق نه وي ملل متحد ته منډه کوي، بل ځای ته منډه کوي او غواړي چې دا لاره بیرته پرانیزي. موږ د خپل دولت نه دا خواهش دی چې ضرور نه ضرور دا خبره هیڅ صورت کې ورسره ونه مني، نه افغانانو ته د منلو وړ دی او نه هم کیدای شي زموږ چارواکو ته. د تیرو 2 میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته پاکستان له افغانستان سره د تورخم، چمن او سپین بولدک په ګډون د تګ راتګ لارې تړلي دي.